سلامونه درنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د کابل ښار نننیو چاودنو 7 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل پولیس وایي چې د کابل ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې پر یو پراډو ډوله موټر چاودنه شوې چې له امله یې 4 کسه ټپیان شوي دي. بله چاودنه د کابل ښار د برکي 4 لارې سره څیرمه شوې. د کابل پولیس وایي چې چاودنه پر یو لنډکوزر موټر شوې ده چې له امله یې د 5مې حوزې امیر کوچه ابراهیم په ګډون 2 کسه وژل شوي او یو بل ټپي دی. امنیتي سرچینو د دغه کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د دغه بریدونو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په وروستیو کې په کابل ښار کې هدفي بریدونه د مقناطیسي ماین چاودنې ډېرې شوي دي چې په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي او له افغان حکومته غواړي چې په دې اړه بنسټیزې او هر اړخیزې پلټنې وکړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په یو ټویټ پیغام کې ولیکلي دي چې دوی به هیڅکله بیا د طالب زندانیانو خوشي کولو ته زړه ښه نه کړي. هغه ویلي موږ چمتو یو چې دا ثابته کړو چې له خوشي شوو 5500 طالب زندانیانو چې د سولې په نوم خوشي شول هر یو یې په جګړه کې ښکیل دی او هڅه کوي عام خلک ووژني او تاوتریخوالی ډیر کړي. امرالله صالح وایي افغان حکومت به هیڅکله بیا دا ډول کړنه تکرار نه کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې جګړې سخت زور اخیستی او د نوموړي په خبره په جګړه کې وژل شوي طالبان ډیری یې هغه کسان دي چې څه موده وړاندې د سولې په پروسه کې افغان حکومت له زندان څخه خوشي کړي دي. افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو د ځانمرګو بریدونو د جوړېدو مرکز له منځه وړی او د بهرنیو طالبانو په ګډون یې 22 تنه وژلي. له ملي دفاع وزارت څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي د افغان کمانډو ځواکونو له لوري د غزني په دیک ولسوالۍ کې ځانګړي شپني عملیات ترسره شوي چې په پایله کې د طالبانو هغه مرکز له منځه وړل شوی چې ځانمرګو بریدګرو لپاره به پکې له بمونو ډک واسکټونه جوړېدل. یاد وزارت همداشان وایي په دې عملیاتو کې د 2 پاکستاني 2 تاجکستاني او 6 عربو طالبانو په شمول 22 طالبان وژل شوي دي. 3 نور ژوبل شوي او همداشان د شهباز خان په نوم د ځانمرګو بریدګرو د لوجستیک مسؤل نیول شوی دی. د ولسی جرګې غړی ګلرحمان همدرد وایي د یو شمېر وکیلانو خپلوان او دوستان چې د کمکارۍ له کبله له دولتي موقفونو لرې شوي له حکومت سره یې اوس شخصي عقدې پیدا کړي دي. همدا لامل دی چې بودیجه نه تصویبیږي. بلخوا د ولسی جرګې غړي وایي امنیتي ادارې د خلکو د امنیت په تامین کې ناکامې دي. د ولسی جرګې غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې په هیواد کې په تیره په کابل کې وروستۍ امنیتي پیښې او هدفي بریدونه د جدي اندېښنې وړ بللي دي. د ولسی جرګې غړو پر امنیتي ادارو په تیره د ولسمشر پر لومړي مرستیال چې د کابل د امنیت مسؤل دی نیوکه کړې چې د خلکو د امنیت په تامین کې ناکام دی. د ولسی جرګې غړي خالد اسد وویل چې ناپېژانده وسلوال هره ورځ په کابل ښار کې بریدونه کوي او د ځوانانو ژوند اخلي. حکومت نه بنا سترګې لري او نه هم اورېدونکي غوږونه. نوموړي د ولسمشر له لومړي مرستیال وغوښتل چې ژر تر ژره د ولس غږ واوري، امنیت د تامین کړي او د خلکو د امنیت د تامین په برخه کې د بې پروایي نه کوي. بریټانیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر ډیرېدو او هدفي بریدونو اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې د بریټانیا سفیر الیسن بلیک د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د نوموړي په وینا په کابل او نورو ښارونو کې هدفي بریدونه او روان تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ ده او باید ژر تر ژره ختم کړل شي. بلیک یو ځل بیا ویلي چې بریټانیا د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیاره ده. حنیف اتمر هم په دې لیدنه کې ویلي چې د جګړې د ختمولو او افغان سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په پیاوړتیا د بریټانیا رول مهم دی او له دغه هیواده یې غوښتي چې په دې برخه کې خپله همکاري ونه سپموي. پاکستانی طالبان یا تحریک طالبان پاکستان وایي د پاکستانی عسکرو او دغه هیواد د استخباراتي شبکې ISI د غړو له وژلو پرته پر بل هیڅ چا کار نه لري. د یادې ډلې ویان محمد خراساني ویلي دي له څه مودې راهیسې پر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپریږي چې ګواکې دوی د سیمې په کچه اوس د درستې سیمې لپاره پر یو بل خطر بدل شوي دي او باید پر ضد یې هڅې وشي. په دغو راپورونو کې ویل شوي دي چې پاکستانی طالبانو له ځان سره بېلابېلې وسلوالې ډلې ملګرې کړي دي او له ځینو هیوادونو سره یې هم اړیکې جوړې کړي.
محمد خراساني وایي له هیڅ چا سره اړیکې نه لري او نه هم نیت لري چې له پاکستاني عسکرو او جاسوسانو پرته بل څوک ووژني. واشنګټن پوسټ په خپله یوې مقاله کې په افغانستان کې روانو خونړیو پیښو او ډیریدونکو ګواښونو ته کتنه کړې ده. دغه ورځپاڼې وایي چې د بایډن ادارې ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د سرچینې په خبره افغانستان دمګړی له نامعلوم وضعیت سره مخ دی او هره ورځ په دغه هیواد کې هدفي بریدونه او تاوتریخوالی د لسګونو کسانو ژوند اخلي. نو له همدې امله پکار ده چې د بایډن اداره د افغانستان په اړه ژر تر ژره خپل دریځ اعلان کړي او په دې توګه د اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کېږدي. سرچینه وایي بایډن باید په میراث وړې جګړه ختمه کړي او له معقولو لارو د افغانستان ته دایمي سوله او ثبات راولي. د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضا د محاکمې د بهیر په لومړیو ساعتونو کې د امریکا د سنا غړو په دې هکله چې دغه محاکمه د اساسي قانون سره مطابقت لري او کنه رائے ورکړي. د برحاله جمهور رئیس محاکمه د امریکا د متحده ایالاتو په اساسي قانون کې په صراحت ذکر شوی. خو دا لومړی ځل دی چې یو پخوانی جمهور رئیس د سنا په مجلس کې محاکمه کیږي او دا د دې سبب شو چې لومړی سناتوران د دې موضوع د قانوني والي په اړه رائے واچوي. د امریکا د سنا په غونډه کې چې د فبرورۍ په 9 یا د سلواغې په 21 د غرمې وروسته په یوې پیل او د مازدیګر تر 15:10 پورې روانه وه، د سنا د 100 غړو څخه 50 غړو د ښاغلي ټرمپ د محاکمه کېدو په ملاتړ رایه ورکړه، په دې خاطر چې په سنا کې د ښاغلي ټرمپ ګوندي ملګري جمهوري غوښتونکي 50 څوکۍ لري. 6 جمهوري غوښتونکي سناتوران د 50 دیموکراتانو سناتورانو سره یو ځای د ښاغلي ټرمپ د محاکمه کېدو په پلوي رایه ورکړه. د ولسي جرګې غړي د علیپور د غیر قانوني فعالیتونو او ملاتړو په اړه باید پلټنه وشي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې حکومت د علیپور د قضیې په تړاو جدي اقدامات وکړي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې ځینو وکیلانو وویل چې علیپور یو غیر مسؤل وسلوال دی او حکومت مکلف دی چې د دې کس او وسلوالو فعالیتونو په اړه جدي او قانوني اقدامات ترسره کړي. وکیلانو وویل دا باید معلوم کړل شي چې علیپور له کومه ځایه تمویلیږي. د وسلو مهماتو په اړه یې دې پلټنه وشي او دا دې هم روښانه کړل شي چې د هغه د لسګونو وسلوالو لګښتونه له کومه کیږي او له کومه ځایه راځي. وکیلانو ټینګار وکړ چې په دې اړه باید امنیتي او دفاعي ادارې له ولسي جرګې سره په همغږۍ یو پلاوی جوړ او د علیپور د غیر قانوني او وسلوالو د فعالیتونو او کړنو په اړه د تحقیقات ترسره شي. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا او نور خبرونو په پاک خدای سپارم. د الله په امان.